د اقتصاد وزارت په نوښت د ننګرهار ولایت په کچه د سکتوري ادارو، مرستندویو بنسټونو او موسساتو ترمنځ د همغږۍ د پیاوړتیا او ظرفیت لوړونې په موخه د ورځني روزنیز ورکشاپ ترسره شو. د ننګرهار اقتصاد رئیس وایي دا ډول ورکشاپونه د ادارو ترمنځ د همغږۍ د ښه والي او د پرمختیایي فعالیتونو د اغېزمنتیا لپاره بنسټیز ارزښت لري. د انکشافي کمیټې تقویت په خاطر باندې دا ورکشاپ جوړ شوی و چې په دې ورکشاپ کې د ننګرهار ولایت ټول سکتوري رئیس صاحبانو، همکارو مؤسساتو، ملي او بین المللي مؤسساتو، همدارنګه یو اداراتو پکې اشتراک کړی و چې ډېر خوندوره برنامې پکې بیان شوې چې په هغوی کې انکشافي کمیټې جوړې شوې او نظارت او ارزیابي باندې خبره وشوه، پلان جوړونې او پایدار اقتصاد لپاره او همدارنګه د متوازن انکشافي پروژو په حساب باندې هم خبرې وشوې. د ورکشاپ یو ترڅنګ ګډونوال دا ډول ورکشاپونه د سکتوري ادارو ترمنځ د همغږۍ د پیاوړتیا او چارو منظم کولو په موخه ګټور بولي. او د دې یو فایده دا ده چې د ولایتي پرمختیایي کمیټې لاندې چې کومې نورې کمیټې فرعي کمیټې جوړیږي نو د انکشافي اهدافو په باره کې باید د یو له بل سره همغږي ولري. د دې ورکشاپ پایله دا ده چې د ټولو ادارو سره، سکتوري ادارو سره کوم چې د ولایتي پرمختیایي برنامو لپاره کار کوي، د دوی ترمنځ همغږي رامنځته کیږي، انسجام رامنځته کیږي. د دغه ورکشاپ یو بل ګډونوال د متوازن انکشاف د چارو د نظم او انسجام لپاره دا ډول ورکشاپونه مهم بولي او د دوام غوښتنه کوي. کوم مشکلات چې په سکتورونو کې موجود وو په هغې باندې بحث وشو، د هغې دپاره حل لارې ولټول شوې، نظریات سره تبادله شو. یو مهمه موضوع چې په دغې ورکشاپ کې پې بحث وشو هغه د متوازن انکشاف و. چون دا پروژې چې دي دا د مرکز نه انتخابیږي، د دې ځای نه موږ په ننګرهار کې داسې ځای نه لرو چې هلته کار نه دی شوی، نو هغه موضوعات موږ دوی سره شریک کړو، انشاءالله هغې ته به یو حل لاره پیدا شي. د دغه روزنیز ورکشاپ ګډونوال وایي دا ډول ورکشاپونه کولی شي د سکتوري ادارو مسؤلیتونه روښانه، د همغږۍ کچه لوړه او د پروژو تطبیق ورسره چټک شي.